سلامونه د ملت غږ راډیو لیدونکو ته یو چې جوړ روغ یاست. نن ورځ به درته د رزمي لوبو د جملې څخه د دایفو رشته در وپېژنو. دا چې دایفو رشته څه ډول مخ ته وړل کېږي، په دې اړه به د ورزشکارانو نظریات او تمرینات ولیدو. لیدونکو راغلي د دایفو رشتې تر یو بل ځوان لوبغاړي پورې دا چې ده څنګه دا ورزش پیل کړی دی او خپل وخت په دایفو رشته کې تېروي، آیا د دې رشتې څخه راضي دی او که نه. لومړی که مو نوم راته وویل. زما نوم ضیاءالله دی، تخلص پوپل دی. ښه، پوپل صاحب څونه وخت کېږي چې د دایفو رشته مخ ته وړې؟ زما تقریبا 5 کاله 4 کاله داسې وخت کېږي. ښه، تقریبا 15 کاله. په دې 15 کاله کې د دایفو په رشته کې رسمي فایټونه کړي دي که نه؟ خو څو فایټونه یې ترسره کړي؟ چې 2 مسایسې یې 3 دي. ښه، 2 مسایسې 3 دي ګټلې. ډېر ښه. پوپل صاحب دا راته ووایه چې د دایفو رشته به نور تر کومه ځایه پورې مخ ته وړې؟ دایفو رشته د هغه وخته موږ مخ ته وړو چې دا ورسره کړي چې ښه، چې ژوندي یاست را وخت. ښه، د دایفو په رشته کې اوس په څوم کمربند کې تر څوم کمربند یې تر 4 کمربند مې ځان رسولی، شین کمربند ته هم یې. ښه، ډېر ښه. لیدونکو راغلي د دایفو رشتې یو تنکی لوبغاړي دا چې د څنګه د دایفو رشته شروع کړې ده او څومره موده کېږي او نور په راتلونکي غواړي چې په دایفو رشته کې څومره ځان مصروف کړي، دا به خپله د دې کوچني لوبغاړي څخه واورو. لومړی چې نوم راته ووایه، نوم دې څه دی؟ احمد پرویز جان. څونه وخت کېږي چې د دایفو رشته مخ ته وړې؟ 15 میاشتې کېږي. په دې کلب کې چې ته خپل تمرینات کوې، دایفو رشته مخ ته وړې، نور د کورنۍ غړي دي ستا؟ ښه، ستا مشر ورور د دې تمرینات کوي. د دایفو رشته چې 15 میاشتې دي په دې کلب کې مخ ته وړې، څونه امیدوار یې چې دا رشته به تر کومه حده پورې یوسې؟ آیا د استاذۍ مقام ته دې اصلاح ځان رسولی غواړې؟ ښه، یعنې د دایفو رشتې ستا یې ارمان دی. هغه ستا کوچني ماشومان چې ورزش نه کوي، هغو ته دې توصیه کړې ده د ورزش که نه چې راسي ورزش ته، ورزش کومې ګټې؟ ښه، خپله د ورزش کولو په ګټه پوه سوی؟ ښه، څه تاثیرات خپل په ځان کې د نور سره وینې؟ هغه کوچني ماشومان چې ستا ټولې ورزش نه کوي او ته ورزش کوې، ستا او د هغو فرق به څه وي؟ ښه، تر اوسه دې فایټونه کړي دي که نه په دغه رشته کې؟ تمرینات په کلب کې د ملګرو سره دې کړي دي فایټونه که نه؟ د استاد څه خوشحالۍ چې تمرینات کوي په کلب کې؟ ډېره مننه چې وخت راکړې. زه راغلی د دایفو رشتې یو بل کوچنی لوبغاړي، د ده غږ به ومو او په دایفو رشته کې چې تمرینات کوي، د تمریناتو د دې رشتې څخه خوښ دي که نه؟ کوچنی ماشومه که دې خپل نوم راته وویلې، نوم دې څه دی؟ احمد ولي. احمد ولي جانه، څونه موده دې کېږي چې د دایفو رشته مخ ته وړې؟ 3 میاشتې کېږي. چا رشتې چا درته وویل چې راسه دغه دایفو رشته شروع کړه؟ مرجان دې راته وایي دا رشته ورسره شروع کړه. ښه، د دایفو رشته چې ته وړې د استاد او د نورو ملګرو همزولانو چې دلته ستا سره شته، د هغو د رویې او چلند څخه خوشحاله یې؟ ښه، ډېر خوشحاله. څونه به د دایفو رشته به څونه وخت لا وکړي، څونه مخته به ولاړ شي پکښې؟ نه پرېږدئ چې ځوان سي لا نه پرېږدئ. ښه، تر استاذي پورې ځان رسوئ. ښه، ډېره مننه.
ځوانۍ کې د دایپور رشتې تر ټول کمربنده پورې هم ځان رسوي. استاد محترم لومړی نوم راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه صاحب محترم اول تاسو ته او د ملت غږ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه وایم. تاسو ته هر وخت ښه راغلاست وایو. زما نوم جمیل احمد آغا معصوم دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. د کندهار د دایپور کلب اوس فلحال ورزش کوم. معصوم صاحب دا راته ووایئ چې څونه وخت کېږي د ورزش په کمال ورزش څونه وخت کېږي او عمر دې څونه؟ زما تقریبا زیده صاحب تقریبا 10 کاله د ورزش کېږي چې د مثبت ساه سره په دغه دایپور یوازې د هغه رشتې کې مې ورزش کړی دی. تقریبا موږ په دې کې نور رشتیا مخته بیولې دي خو 10 کاله مې ورزش کړی. د دایپور رشتې دایپور رشتې تقریبا 6 کاله نیم کاله کېږي اوس په کندهار کې مو بیا فعالیت کړی. معصوم صاحب دا راته ووایئ چې د دایپور رشته په کندهار ولایت کې کوم حالات دي اوس انشاءالله نسبت نورو رشتو ته ډېره شته ځلېږي په خاطر د دې چې اوس موږ په کوشش کوو چې تقریبا یو 2 کلبونه نور هم ځانو ته فعاله کړو چې د دې تر څنګ نور اصول وکړو. په کندهار ولایت کې انشاءالله دا ښه مقامونه لري. معصوم صاحب دا راته ووایئ چې په دایپور رشته کې مو رسمي لوبې څو لوبې ترسره کړي دي او لاسته راوړنې مو څه په دایپور رشته کې؟ د دایپور په رشته کې چې رسمي ورته ګورم خو بازیان هم ډېر کړي دي خو د کمربندو بازیان مې تقریبا 4 کړي دي. 2 کمربندونو بازي مې دلې کړي دي او 2 کمربند مې په هرات کې نظر کمربند مې. استاد محترم چې د کلب مسؤلیت یې درلودي غفل صاحب یادونه وکړه چې دا رشته 12 خطه لري چې په خطو سره دا رشته مخته وړل کېږي. اوس به د هغو خطو څخه څوم خط وکاروئ معصوم صاحب؟ درته انشاءالله د 9 خط کمربند ورته کار کړو چې ټول کې بیا وویني. انشاءالله د 9 خط کمربند ورته کار کړو. خط ډېره خط تخنیک خط موږ یې وینو انشاءالله. قرباني سم اوس سمه مننه ستاسو. لیدونکو راغلیو د دایپور رشتې یو بل ځوان لوبغاړي پورې دا چې د څنګه د ورزش کړی دی او څومره وخت د دې لوبغاړي څخه واورو. که مو لومړی نوم راته وویلې ځان راته. لومړی نوم مې نقیب الله اکرمي. اکرمي صاحب څونه وخت یې ورزش کړی؟ تقریبا 9 کاله. 9 کاله دې ورزش عمر 2 کاله. اوس چې دایپور رشته مخته استادان په تمرینات څخه راضي یاست؟ الحمدلله افضل ورک راضي یم. د دایپور په رشته کې انشاءالله په رشته کې مدد وکړو. د دایپور رشته تاسو کولی شئ چې نورو رشتو سره انشاءالله نور هم کوو. مثلا شپږ رشتې دي په دا شپږ کې موږ پښتون کړي زما او جمیل آغا زبیدالله آغا نور شاګردان پښتونه مو کړي. څو رسمي فایټونه کړي؟ یاره چې تقریبا 12 رسمي فایټونه کړي دي انشاءالله. په دا 12 رسمي فایټونو کې کومې لاسته راوړنې لري؟ څومره لومړي مقامونه؟ 10 لومړي مقامونه لري. ډېره نه انشاءالله. جیم جوړ دي تمرینات سخت دی؟ تمرینات سخت کوم شوق یې لرم. ښه ډېر ښه.
لیدونکو راغلیو د اتحاد کلب مسؤل استاد ته دا چې دایپو رشته څه ډول مخته وړل کېږي په کندهار کې د دایپو رشتون حالت څه ډول دی د خپل د استاد محترم څخه واورو. استاد محترم که مو لومړی نوم راته ولیږي، نوم او د کلب په اړه لږ معلومات وکړئ. زما نوم افتخار پوپل دی، د همدې کلب استازي په غاړه. پوپل صاحب دا راته ووایاست چې مکمل د ورزش مو څونه وخت د دایپو رشتې کې مکمل ورزش مو څونه وخت کېږي ستاسو؟ تقریبا ما د شاګردۍ د استادۍ مکمل 15 کاله کېږي. 15 کاله مو کېږي. استاد محترم دا راته ووایي چې د دایپو رشته چې د رزمي لوبو د جملې څخه ده څه ډول مخته وړل کېږي؟ د دایپو رشته خو رزمي لوبه ده چې دوه نسخته لري. هغه تر څنګ نور لکه څنګه چې شاګردان ورته کار کوي، څنګه جمناستیک، فوټبال، دغه رزمي لوبې دا شیان پکې ښکارېږي. ډېر ښه.